کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تبوک د جنگ نه واپس وکړه نو دا بنو عامر رالو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو وی د الله پاک پیغمبر مونږ ایمان راوړو او په دوی کې دوه تنه وي د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم اربد بن قیس دوی چې رالو دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې شروع کړې خو دوی په لاره باندې یو صلاح کړې وه د عامر بن طفیل د اربد بن قیس ته ویل زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم زه به ورته وایم چې موږ مسلمانېږو نو دی چې زما سره په خبرو کې چې ته به ناسا په توره روباسي سر به ترې مسلمانان د پیغمبر نه به څه ووایي سر ووایي کار به یې تمام دا منافقت یې کړی و نو دوی چې څنګه رالو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل انت سیدنا ته زموږ سردار یې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی خپله خبره کوئ څه له راغلي یې خو د شیطان ګورې مه وروي نبی علیه السلام پې پوه شو خپل خبره کوي راغلی سره خو ګوره د شیطان موري او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل سردار صرف یو الله دې زمام سردار دی استاد هم سردار دی زه تاسو سردار نه یم الله زموږ سردار دی بیا د ورته خبرې شروع کړې د عامر بن طفیل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل ته ما خپل خالص دوست جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پیدا چرتم نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه راوړې تر څو چې ایمان راوړې دراره پورې ته زما دوست نشي کېدی ایمان راوړې زه بری دوست جوړ کما بیا ورته عامر وی کوئی چرته زه مسلمان شم ته به مال سره کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاد پاره هغه څه چې کوم د عام مسلمانانو لپاره کوم د عام مسلمانانو ته سملاوي کې صح حق داغي دی هغه بستای نبی ورته عامر ابن طفیل وی داسې وکړه کنه چې په باندو باندې بستا حکومت او په خاریو به زما حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل عامر ابن طفیل وی په باندو باندې به تو حکومت کوي په خاریو به زه حکومت کوم بس زه خپل کبیر راولم چې موږ ټول مسلمانان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا نشي کېدی نبی ورته عامر ابن طفیل وی زما خبره اومنه کنه عطفان در باندې راولم عطفان سخت جنگجو قبیله وا وی زما خبره ومنه کنه بنو عطفان در باندې راولم او دا مدینه بدر نه خالی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ته د دې قدرت نه لري ته د دې طاقت نه لري ادوار خبري ختم کړي د عامر ابن طفیل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې بارته د عامر ابن طفیل د خپل مرګري ته وی اربت ته عجیب انساني ما څومره ټیم په خبرو کې لګولې و ما چې ته په اوس گزارو کې او تا په گزار نه کو ما غوته د نکړې دې د پرځان سره چې زه په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته په تور رو باسي سر به کوی نه عجیب انسان زما خبرې د نبی رسول الله سره خط شو تا په گزارو مونږ کو اربد ورته وویل چې کله ما توري ته لاس کړو په نبی رسول الله د گزار اراده کړو دومره مخې ته یو خایل جوړ شوی دی په څنګه وی اول ځل چې ما اراده وکړه توري ته میلاس کو کنه نو زما د نبی رسول الله په منځ کې د وسپنې دیوال جوړ شو زمانه پناه شو نو ما په څنګه گزار کړی نه چې توري نه میلاس دی واغو نه دیوال بیا ختم شو وی بیا چې تا په خبرو کې راوس ما بیا توري ته لاس کو چې توري ته میلاس کو ناسا په یو غټ اوخرا خلای وازه کړ زما د سر ته د خله راکته نو ما وی چې په نبی رسول الله گزار څه اوخرا نه سر و نو زال په یاره کې شم نظر می چې لاس دی خو کوم ختم شو نو ما چې په نبی رسول الله سلام باندې د گزار کول اراده کړې د نو ما ته دومره یو خیال جوړ شوی دی د دې وجې نه ما په گزار اونې کوم دوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه روتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلینه بد دعا وته ای عامر ابن طفیل الله تبارک وتعالى دې هلاک الله دې تا هلاک دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو کنه خپل قبیله ته فلار باندې طاعون مرض پر راغی دا یو مهلک بیماری د طاعون بیماری دا په اولګی دا او داسې بیمار شو چې بس دا اندامونه به ریجیدل داسې پکړ پانی پروتو نو په عربو کې دا عادت چې کم بیزان ته ډیر بهادر او مشهور سړی وو هغه چې په پکړ باندې مړ شو خلک دا به زما د پاره پیغور دی خو مشر سړی ما بهادر سړی د قبیله سردار یادېږم زه په کټ همرم چې هغه اکثر په جنگونو کې مړ کېدل نو دا چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستر مرم نو یاره په بستر باندې مرګ خو زما د پاره پیغور دی ماله اسرا ولای اسی ولا راوستو اسی ورته ودرم او چې اسی ورته ودرو تورې د ځان سره راوستو استه اوخت او چې وخت د الفاظ وی یا ملک الموت ابرز لي
یا ملک الموت ابرز لی، اے د مرګ فرشتي اوس زما مقابلې ته راوځه. بېوقوفه اے د مرګ فرشتي اوس زما مقابلې ته راوځه. او اس باندې سور شو او روان شو، او څنګه چې اس منډه کړی د ښکته راووته، د اس په دې خپو کې راوښکلی شو، مردار شو. دی خو په دې طریقه باندې مړ شو. دا بل چې کومو عربد دی چې قوم ته راورسېدو، نو ده ورته ووي، هغوی ته تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه دین و؟ وایي ډېر بېکاره دین دی د دغې پیغمبر، ډېر بېکاره دین دی او ډېر بېکاره سړی دی، نعوذ بالله. دا خبرې وکړې دي. او 2 ورځې بعد بیا دی اوښته اوختو چرته تو، او چې څنګه اوښته اوختو روان شو که نه، د اسمان نه پې تندر راتاو شو، په اخ کې ځای باندې ایره شو، دې مالته کې مردار شو. الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو، او بیا یې قبیله راله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې اسلام راوړ. د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې، نوره چې څومره قبیله وه، الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړ. دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله، یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به. نو دا 2 قبیلې وي، یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف، چې دا د نبي علیه السلام سخت دشمنانو، خو د فتح مکې نه وروستو دوی رالو او بیا په نبي علیه السلام باندې څه راوړو؟ ایمان راوړو او مسلمانان شو. سنچي هجري وه، نبي علیه السلام خوب ولیدو چې د خپلو صحابه کرامو سره تللی دی او د خانه کعبې طوافونه کوي، عمرې له تللی دی. سحر شو، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل، زه په خوب کې تللی ما، عمره مې کړې ده، راځئ چې زه عمرې له. صحابه کرامو سره را روان شو. نو چې کله مکې مکرمې ته راورسېدل د حدیبیې مقام ته، او مکې والو خبر شو چې نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو مکې ته را روان دی، نو دا خپله بېعزتي ګڼله. وی ښه زمونږ دشمن زمونږ کلي ته را روان دی، موږ پې خبر نه یو، نشي راتلی مکې ته. هلته نبی علیه السلام د حدیبیې په مقام کې بند کو، منع کو، وی مخکې مه راځه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، موږ جنګ له نه یو راغلي، موږ اسلحې نه دي راوړي، موږ ځان له صرف عمره کوو، واپس ځو. تاسو ته موږ څه وایو؟ موږ خو د الله کور له راغلي یو. وی نه شی راتلی، مخکې نه شی راتلی. د حدیبیې په مقام کې ایثار کړو، او بیا د نبی علیه السلام سره داسې په شرایطو باندې صلح وکړه چې هغه شرایط بالکل د منلو نه. خو نبی علیه السلام د الله په حکم سره هغې شرایطو ته غاړه کېښودله. هغې غیر چاپېره صحابه کرام موجودو، عمر رضی الله تعالی عنه موجودو، داسې یو زورور صحابي موجودو، هغه هم د نبی علیه السلام په رضا سره دغې شرایطو ته غاړه کېښودله، دغې شرایطو ته یې غاړه کېښودله. په هغې کې یو شرط دا و که نه، یو شرط دا و چې د مکې مکرمې نه یو کافر مسلمان شو، مدینې منورې ته تاسو له درغې، موږ ته به یې واپس کوئ. که یو سړی مسلمان شو مدینې ته درغې، موږ ته به یې څه کوئ؟ واپس کوئ. خو که نعوذ بالله الله دې نه کړي ستاسو نه یو کس مرتد شو، کافر شو، موږ ته مکې ته راغی، موږ به یې نه واپس کوو. دا څنګه عجیبه شرط و؟ که زموږ نه کس درغې تاسو به یې واپس کوئ، خو که ستاسو نه کس راغی نو موږ به یې نه واپس کوو. هسې عجیبه شرایط یې کېښودله. نبی علیه السلام سره دا ومنل، خو چې دا شرایط لیکلی کېدل که نه، لا دا شرایط لیکلی شوي نه و چې په دې دوران کې یو صحابي راغی، ابو جندل رضی الله تعالی عنه. دا هغه صحابي چې دی په زنځیرانو کې تړلی شوی و، په زنځیرانو کې تړلی و، په خپو کې بیړۍ پرتې وي، او نبی علیه السلام ته یې ځان راورسو. وی د الله پاک پیغمبره تا ته مې ځان رارسولی، ما به اوس دوی له نه ورکوي، ما به دوی له نه ورکوي، زما حالت ته وګوره، زه دوی تړلی یم، ما اسلام راوړی دی خو ما مکې ته نه پرېږدي. دا ښه ده چې تاسو دلته رالی چې ځان مې درته راورسو. د دې ابو جندل رضی الله عنه پلار سهیل دی لا په دغه ټایم کې مسلمان شوی نه دی. دا معاهده ده لیکله، د کافرو د طرف نه سفیر دی و، نو ده لیکل کول او زوی مسلمان شوی چې مسلمانانو ته راورسېدو. نو سهیل ورته وایي ما ته زما زوی واپس که. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ما خو در سره شرایط لا لیکلي نه دي، دا خو چې سره کله ولیکم بیا به سره په دې معاهده یم، ما خو لا شرایط لیکلي نه دي، هغه په دې دوران کې راغی. نو چې موږ له راغی ما خو سره لا دا نه ده منلي کړی، دی خو لا در کوم نه، دی خو مخکې راغی د شرایطو نه که نه. هغې ورته وایي که شرایط لیکلی شوي دي او که نه دي، خو دی به موږ ته حواله کوي، دی به موږ ته حواله کوي. نبی علیه السلام یاره دی دوی له کافرو له ورکوي، کافرو له ورکوي. ابو جندل رضی الله تعالی عنہ چغې کړي مسلمانانو ته، وی ای مسلمانانو ما ته وګورئ زه په کوم حالت کې تاسو له راغلی یم، زه مسلمان شوی یم، دوی ما د اسلام نه اړئ او تاسو بیا ما دوی ته سپارئ.
نبی علیہ السلام یې ورکه زمونږ معاهده پې ماتېږي چې کله یې دی ورکو که نه روانېدو دی په جړا شو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ای ابو جندله صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره انشاءالله یو لاره روباسي ستا دپاره به الله یو لاره روباسي دی د مکې والو بووستو چې نبی علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راورسېدو په دې کې یو بل صحابي راغی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه دی راغی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راوتښتېدو وایي د الله پاکه پیغمبره زه مسلمان شوی یم خو چې دی څنګه راورسېدو په دې کې پسې شاته 2 کافر راورسېدل وی ابو بصیر زمونږ سړی دی د مکې نه راغلی مدینې ته تا را سره دا لیکل کړي دي چې کوی سړی د مکې نه مدینې ته راغی موږ به در واپس کوو موږ ته سړی واپس کا ابو بصیر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایل ما ورته واپس کوه دوی بیا ما د اسلام نه اړی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ابو بصیر ما معاهده کړې ما لیکل کړي د دوی سره ویزه صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره لار روباسي هغې 2 کافرو تورې نیولې وې ابو بصیر رضی الله تعالی د ځان سره روان کو مکې مکرمې ته په لاره باندې تله ګپ شپ لګی خبرې کوي د ابو بصیر رضی الله تعالی پکې د یو تن ته وایي لکه دا توره دې ډېره زیاته مزېدار ده ښایسته توره دې پیدا کړې ده که نه نام څه کمکل غونته شی ده بعضې سړی په دې خپل صفت ډېر خوشحالېږي چې معمولي غونته صفت یې وکړي دی بیا په ځان نه پوهېږي په جامو کې نه ځایېږي که نه هغه هم دغه شانتې شی و د صحابي ورته ابو بصیر رضی الله تعالی دا توره دې ډېره ښایسته پیدا کړې ډېره ښکلې توره دې ده هغه ورته یو که نه دا ډېره ښایسته توره ده ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده او ور یې ورته کړې زه ته خو په لاس کې لږ وګوره که نه چې هغه له ورکړه هغه تاو شو یې سټې تې ووه که نه هغه په ده باندې تجربه وکړه هغه نه یې سټ ووه کافر مردار کو چې ورته ویې کو هغې بل ته چې وکتل د ده کار خو یې تمام کو هغه په منډه شو اوس په ما پسې را روان دی هغه په واپسۍ کې مدینې منورې ته راوتښتېدو چې مدینې منورې ته ځان یې راورسو نبي علیه صلات وسلام ته وویل وي د الله پاکه پیغمبر ابو بصیر را پسې را روان دی هغه یو خو ختم کو زما نمبر دی هغه یو خو په لاره کې کار یې وله تمام کو اوس زما نمبر دی په ما پسې را روان دی خو ګورې ما ته خلاص کا چې ابو بصیر رضی الله تعالی څنګه راغی په هغه پسې که نه وایي د الله پاکه پیغمبره تا خپله وعده پوره کړې ده تا زه دوی ته واپس کړی ما ستا په معاهده کې ما خیانت نه دی کړی تا زه دوی ته واپس کړی ما ورله په لاره کې کار تمام کړی ړومبې خو راته دی حواله کوي دی راته حواله که نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ای ابو بصیره ته جنګ بیا تودی ګور ته بیا جنګ شروع کړئ داسې مه کوه چې دا خبر ابو بصیر رضی الله تعالی واورېده که نه ډایرک روان شو د الله پاکه پیغمبر زه چېرته جنګ نه جوړوم روان شو د دې ځای نه د مدینې منورې نه روان شو او لاړ دریاب ته ووتو د دریاب په غاړه باندې کېناستو او هلته کې نه آبادي وه هېڅ شی نه و وایي زه به دلته د الله نه امداد غواړم خو مکې ته نه ځم د دریاب په غاړه باندې کېناستو اوس ته سوچ وکړه چې خوش بیابان ځنګل دریاب ژوند به یې څنګه تېره نه آبادی هېڅ شی نه خو د دین اسلام دپاره په دغې بیابان کې پرېوتو وایي زه نبی علیه السلام لز نه ځم ځکه چې هغه ته پې تکلیف جوړېږي معاهده ماتېږي خو مکې ته هم نه ځم ځکه هغوی مې بیا کافر کوي زه به د دریاب په غاړه پروت یم زما الله شته دی بیا به چې د مکې مکرمې نه کمتن مسلمانېده که نه خو مدینې ته تللی نه شو ځکه نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده شوې وه نو هغه به په ابو بصیر پسې تله د دریاب غاړې ته هلته به نو هلته دوی جمع کېدل نه هلته ځان له لوی پوځ تیار شو ځکه چې کم کس به د مکې نه راوته مسلمانېده به په نبي علیه السلام پسې خو تللی نه شو د جنګ بندۍ اعلان شوی و نو ته به د دریاب غاړې هلته به پاتې کېدل نو چې هلته به د کافرو قافله تله که نه دوی به ورته په لاره کې ناستو په لاره کې به ورته ناستو چې هغوی د سفر نه شو کولی په نبي علیه صلات وسلام پسې مکې والو سوال جواب راولېږل وایي د دې خپلولۍ لحاظ وکړه خو دغه خلک ځان ته روبله دغه خلک ځان ته روبله موږ پې نه یو خفه ځان ته مدینې ته یې بوځه چې زموږ سره په دې معاهده کې داخل شو چې موږ د دوی نه خلاص شو نو نبي علیه صلات وسلام په ابو بصیر رضی الله تعالی پسې خط ولېږو وایي ابو بصیره ته او ستا ملګري چې څومره دي راځئ مدینې ته ماله اوس راځئ نو چې کله د نبي علیه السلام خط هغې ته ورسېد که نه ابو بصیر رضی الله تعالی حالت د زنکدن کې و د دریاب په غاړه پروت دی بالکل اخري ټایم یې سلګۍ وي نو چې د نبي علیه السلام دا خط یې ولیدو د سینې سره یو ځای کو په ژړا شو مدینې ته اجازت میلاو شو خو زه نشم تللی په دغه کې ټایم کې ساه ورکړه دا حالت په صحابه کرامو باندې تیر شوی دی د دین اسلام قدر به ولې د هغې سره نه
مونږ سره چې د دین اسلام قدر نشته، احترام نشته، عزت نشته، په تیاره میلاو شوی. ما ته په دین اسلام څه میلاو شوي دي؟ څه تکلیف میلاو شوی؟ د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو، بس مسلمانان یو. چې دا غزوه موته په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې شوې ده. او غزوه موته ورته ولې وایي؟ دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و، مقام بلقا کې یو ځای و، هغې ته به یې موته وي، نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي. نبی علیه الصلاة والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو. خطونه به یې سفیرانو له ورکول، یو یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام دپاره د دعوت ورکولو دپاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه. نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و. دې شرجیل دغه سفیر شهید کو. سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام دله خط ورکړو چې دا ته ووسه. نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې یاره د سفیر ته خو تر ننه پورې چا څه ویلي نه دي. د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي، خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو، ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موته په طرف باندې روان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو. او بیا یې فرمایلی وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي، او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي. دې غزا ته غزوه جیش الامراء هم ویلی شي، غزوه جیش الامراء، ځکه په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 امیران مقرر کړي وو. وی اول به زید بن حارثه امیری، کو دې شهید شو دنه وروسته به جعفر امیر وي، کو دې شهید شو دنه وروسته عبد الله ابن رواحه امیر وي، وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خوښه ځان له امیر مقرر کړي. او نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه یې راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه، وی دا جنډه به ستا سره دا ستاسو جنډه ده، دا سپینه جنډه ده ځان سره واخلئ، دا د امن جنډه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویړم هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشئ په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړی، زموږ سفیر شهید کړی دی. حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړی هغه ځای ته به وړم به لاړ شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول به د خلکو له د اسلام دعوت ورکړي، اول ورته جنگ سره مکوئ، وای ورته مونږ راغلی یو، مونږ تاسو د اسلام دعوت درکو، تاسو زموږ صحابي شهید کړي، خو مونږ درته بیا هم وایو مسلمانان شئ. کو اسلام یې راوړو فبها اس ورته هم وایئ، او کو اسلام یې را نه وړو بیا د الله نه امداد غواړئ، جهاد شروع کوئ، بیا ورسره جهاد شروع کوئ. او نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره په خپل روان دی د سنیة الوداع مقام پورې ورسېدو، د لښکر سره په خپل روان دی. هلته چې ورسېدل صحابه کرامو ته وویل وی لږې سار شئ، زه یو څو خبرې کول غواړم. نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو، خطبه یې وویلله او بیان یې شروع کو. وی زه تاسو ته هم چې د الله نه ویریږئ، ځئ غزا له ځئ، خو ګورې تقوا فرې نه دی، فرېزګاري فرې نه دی، د الله نه یره کوئ او د خپل ملګرو خیال ساتئ، د خپل ملګري خبرګیری اخلئ او د الله په لاره کې جهاد کوئ. ګورې د بلې خبرې دپاره نه، جهاد لځئ خو صرف نیت په د اعلا کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوئ. او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان، ښځې او بوډاګان دا به نه قتلوئ. د 3 قسم خلکو ته بس نه وایي، بچو ته بس نه وایي، زنانو ته بس نه وایي او بوډاګانو ته بس نه وایي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام
صحابه کرام رخصت کړو دغه ځای نه وځي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بي حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې زه د دنیا د مینې د وجې نه جاړم تاسو به چې عبد الله ابن رواحه چېرته په دنیا پسې جاړي جنګ له روان دی نه زه په دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه چې جهنم باندې به هر انسان په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پې پارځي تیر بشي جنت ته ورشي کفار به پکې پاتې شي ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چې وځم به بیا څنګه په جهنم مې لاره ده جنت ته به ځم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وځم به بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وایي خلق ورته وی کنه عبد الله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو الله دې روغ جوړ راولا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو وی تاسو ما ته وای چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم اولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځای نه چې ډیره وینه بهیږي نه دا وینه داسې زګ وږي که نه وی زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله ماله په دې جنګ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي زګونه او الله ما هلته شهید کړي زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ بهرحال صحابه کرامو سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته پته ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته نو د 1,00,000 فوج یې تیار کو 1,00,000 یو طرف ته سودي 3,000 بل طرف ته سودي 1,00,000 فوج یې تیار کو د اسلحې نه ډک هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو ما لږ نور فوج پکار دی نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام د هغې طرف نه 2,00,000 فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې له ووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی نو مشوره یې وکړه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاکه پیغمبر موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی موږ صرف 3,000 کسان یو څه وکړو جهاد وکړو واپس در شو کو جهاد وکړو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو وی ولې وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو هغه خبره ده تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه ولې موږ په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیږو نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو وی موږ ته 2 خوشحالۍ به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاویږي په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو 2 خوشحالۍ دي کنه یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو نبی علیہ السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو ټول صحابه کرام بس خبره هم دغه ده کنه موږ شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کوو بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره دا د اسلام زور په هغې زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ته ورته ویده نو جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډې ته لاس کو ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راواغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورودانګل جنگ کوي جهاد کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش چې راکوشو نو توره یې راواغسته د اس ته خپې والې خپې ورله کټ کړې د خپې ولې اس له کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه اس به زما د مسلمانانو اس پی
او د کفارو په لاس کې به ورشي نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصل خپې والی چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالیږي هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار شروع کړو زه خو هغه جنت لراتلونکې مې چې د کم جنت ما تمنا کوله زه هغه جنت ډیر نږدې نه ما او جنگ شروع کو نو په کم لاس کې چې جنډه نیولې وکنه هغه لاس ولې کافر په تور وو نو زری په بل لاس کې جنډه ونی وزمه کې ته پرې نه خودله زمکه ته جنډه پرې نه خودا نو بل کافر راغی دا بل لاس ولو چې ویلو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو کنه څنګه پاتې نو دا جنډه صرف پسینې پورې ډایرکټ دسی ونیوه منګولې کټ شوې جنډه ډایرکټ پسینې پورې ونیوه چې پسینې پورې و بل کافر په گزار وکړو چې وای کو شهید کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ منډه کړه جنډه یې نه راواغسته چې جنډه یې نه راواغسته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ جو کنا نو حدیث مبارک کی راضی وې د لاش چې اوکته شو کنا نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړل او پښا یو زخم هم نو پښا یو زخم نو د ټول د مخې طرف نه خوړل دا ټول زخمونه مخ کې نه خوړل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډې تلاش کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ول ورغه داسې داغه سره پټي او د غوخي په لاس کې هغه تر زوی ول ورکو وی امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټ د تسلال شي چې لک طاقت در تراش نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا غوخي دا پټي داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو چې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زبر د غوخي پټي خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوښې پوټې خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو یو ګزار په کافرو کو دې زخمی کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې لک انسان دې کنه لک تردد خوراشي کنه چې مخ کې اوس ورشم کو ورنشم دې لک خپنی ولې شو چې خپنی ولې شو نه دې خپل نفس ته ویل اے نفسا ته ما د جنت نو ورستو کای ته ما د جهاد نو ورستو کای نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هم شهید شو الته صحابي ورمنډ کلاغه ته جنډ راواغسته چې هغه راواغسته هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډ خو ما راغستره خو ځان لزر امیر مقرر کړي چې دا جنډ ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلیو کو عبد الله ابن رواحه شهید چې به ځان امیر مقرر کړي جنډ ما راغستره امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زمونږ د طرفه تم امیری ته امیری بس تا جنډه راغستې ته امیری هغه زره دې طاقت نه لرم زه نشم کولی هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ورکړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وی تر جنگ ماهر ډیر زیات او دا جنډه ته سنبالولی شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو زه دا نشم کولی ټول مسلمانانو وی اے خالد بن ولید زمونږ امیر ته دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر وغوښتو چې منبر ته څنګه اوخت کنه جو الله تبارک وتعالى فردی لري کړه هغه د غزا میدان او الله تبارک وتعالى مخې ته کو داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید ابن حارثه جنډه راغسته خو شهید کوراله دا هغه د نبی علیہ السلام هغه صحابي چې نبی علیہ السلام په بجیتوب نیولې کنه خلک به زید ابن محمد وي بیا هغه من رااله نو زید ابن حارثه شو د نبی علیہ السلام ډیر زیات مینو زید ابن حارثه رااله شهید کو وی جعفر راغه ته جنډه واغستا خو جعفر عالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار وته کنه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شو کنه داغه په بدل کې ولا الله دوه وزر ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډه راواغسته خو عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا جعفر یا زید ابن حارثه جنت تلار جعفر تیارم جنت تلار زید ابن حارثه جنډه راواغسته او هغه شهید شو نبی علیہ السلام لغلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خو د دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلار خو د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ متعلق ونه ویل چې جنت تلار غلی شو ګور چې دغه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دي شوې ده کو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه اوښکې بهیدې
په جنت کې په تخت باندې ناست خو تخت یې ړکېږي تخت یې ړکېږي د سرو زرو په تختونو 3 واړه کېناستل خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی تخت ړکېږي صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی دا تخت ړکېږي ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی وی داغه په زړه کې لږ تردد راغی ځکه چې دی لږ خپنیولی شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم د هغې وجې نه د هغه تخت په څه شو پړه کېدو شو داسې کېږي ښه کله ناکله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې که نه الله تبارک وتعالی دومره په معمولي خبره باندې بیا څه کېږي خفه کېږي نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هم جنت ته لاړو خو د هغه تخت لږ ړکېږي د هغې معمولي تردد د وجې نه داسې وشو محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کړو که نه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغې ته دننه شو ټول بوتان یې مات کړو محمود غزنوي دا په بوت شکن باندې مشهور و که نه ټول بوتان یې مات کړو نو چې کله غټ بوت یې ماتو که نه نو د هغې ځای ټول منجوران ورته راټول شو په جړه فریاد شو ته وي دا بوت راله مه ماتوه ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو خو دا بوت مه ماتوه وی دا څومره دا غټ بوت چې دی که نه دی اوتله د ده مقدار دله موږ زر درکو سره زر درکو د ده د وزن مطابق موږ سره زر درکو خو دی مه ماتوه نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغې ورته وی امیر المؤمنین دې څه شي له ماته یو بوت دی جو پرېږدوئ څه لی ماتئ نو د دې مطابق چې موږ ته سره میلو شي په دې خپل لښکر به یې خرج کړو ډېر به مالدار شي ډېر اصلاحي به پرې والو نو بوت څه له ماتو په دې کې یو کس دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی نومه مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بوت شکن وي ګورې او که سره زر دې پرې واخیستو نو بیا به بوت فروش شي بیا بوت فروش شي بوت شکن به نه محمود غزنوي لکه دا خبره دې ټیک وکړه خو غرمه ټایم او سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي خوب ویني وایي زه مړ یم نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتې رالي زه د لاسه ونیومه نو جهنم ته یې روان کړم نو هغه نورې فرشتې ورته وایي چې ولې دی جهنم ته زموږ نه بیایي وایي هغه ورته وایي چې دا بت فروش دی ده خو بوتان به خرڅولو دا خو بت فروش دی مونږ جهنم ته ځکه لیږو نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بت شکن دی ده خو بوتان مات کړي اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي مونږ جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتې وایي نه د بوتان مات کړي مونږ چېرته بیایو جنت ته بیایو د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وی نه حکم یې وکړو دا غټ بوت مات کړئ دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راله چې پرې به یې د ما دوی راله پیسې راکوي د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو معمولي تردد د وجې نه نو دا مات کړئ نو چې څنګه غټ بوت یې مات کو که نه هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو هغه بوت د جواهراتو ډکو هغوی چې ورله څومره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو قیمتي څیزونه پراتو نو هغه ورته یې وګوره الله تبارک وتعالی بوت فروش هم نه کړم بوت شکن هم کړم او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو ولې اوړه کېدو ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واخیسته د الله تورې لاس له ورله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خالد بن ولید چې دی هغه توره واخیسته او دا د الله توره ده خالد بن ولید څه دی د الله توره ده بیا دعا وغوښته اللهم انه سیف من سیوفک الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک الله دا استاد تور نه یو تور د نو ته مدد وکا دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توري ماتې شو او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغې لاس تکړه که نه
چې لاس ته کړه نو 2 لکه لښکر یې په تیښته کو. ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو که نه چې سبا له شو د لښکر ترتیب بدل کو. مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول، شاتني چې کم کسانو هغه مخکې کړو. دا ولې دا چلو کو؟ ځکه چې دا مخونه یې ناشنا کول هغوی ته. نو چې کفارو ته هغه نوي مخونه سبا له مخامخ شو نو هغوی وي د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد، د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد. هغه 2 لکه لښکر یې څه کو؟ پس پاک او ویزغله. نو دا یو غزا وه، دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3,000 کسانو 2 لکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی. 3,000 کسانو 2 لکه کسانو ته په سپایي ورکړې، هغه یې په تیښته باندې مجبوره کړي دي. دا ولې؟ دا څه وجه وه؟ دا کم طاقت و په هغوی کې دننه چې هغې دومره بهادر وو. طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه. موږ وایو که نه جنت شته، جهنم شته، خو دا خبره د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته. دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی. کو چېرته دې دننه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی، دا زموږ همیشه ژوند دی. دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي، دا د الله نعمتونو لتله دي. د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي. د هغې د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته، جهنم شته، خو دا صرف په ژبه باندې وایي، په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی، هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته یو خبره کوم. یوه کنده ده، ټیک شو، او اور پکې بلیږي که نه، او تا ته یو سړی ووایي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي که نه، ورته وم دې ورته وایي 10,000 10 لکه وله، خو دې اور ته مه موله. داسې ده که نه ده؟ ټیک شو. اوس مونځ فرض دی که نه دی؟ دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښودو، ځای خو کم یو دی؟ جهنم دی که نه؟ جهنم دی که نه؟ هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي، خو د الله رحم دی، خو که مونځونه یې قضا کړي او مړ شو جهنم ته به ځي. یو د الله قانون دی، یو د الله رحم دی. ټیک شو. نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دې نه کو جهنم ته غورځېږي، ده د مونځ پروا شته؟ ناوړه قضا دي شي که نه، څه خبره ده؟ نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې؟ که ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي، ده به قضا کړی و. ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول، اور د جهنم اچول دي ګېډې ته، ده به حرامه خوړلې وه. که ده ته پته وي چې زه دا پردۍ پوله ومه، دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د 2 ځمکې پورې پرته وي، ده به انچه ځای د چا اخیستی و. خو دا صرف د ژبې خبرې دي، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکوي، د هغې ایمانونه مضبوط وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي، د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده. په هغه وخت کې به 2 خبرې وي، ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه. 2 خبرې وي، ایمان راوړي مسلمانېږي، که مسلمان شي بس محفوظ وي، ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه. اوس موږ کافرو ته څه وایو؟ تاسو راته څه مه وایئ، ګورئ موږ څه وایو نه، خو تاسو موږ پرېږدوئ. دا ورته وایو که نه وایو؟ دا ورته وایو که نه؟ فلسطین کې ورته سوال منت نه کوو، دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شوه، خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو. نو داسې ورته وایو که نه وایو؟ دغه ورته وایو. وجه څه ده؟ ولې دې حد ته رسېدلي یو؟ صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی. یقین په الله وکړه. داسې خلک مې پکې لیدلی دی، ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي. داسې ده که نه ده؟ د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي. ما نه تپوسونه کېږي، وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ، مختلف جوابونه ورکوو، خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې موږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي. هسې دا ایمان خرڅول دي که نه دي؟ یورپ ته چې ځي به ستا نه تپوسونه کوي، نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو، دا نشو برداشت کولی، موږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو. نو هغه ورته وایي ټیک ده. هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم، د اسلامي قانون نه تنګ یم، ته مسلمان پاتې شوي. یهودي ته وایي، عیسایي ته وایي، بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی، اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی. دا مسلماني شوه.
لکه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي. د الله نه یره د الله نه یره د الله نه یره اصل شی دا دی د الله نه یره. الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي.